د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار امام ابو حنیفه دارالیتام په غیږه کې دا راټوکېدلي ګلان د هغه شهیدان اولادونه دي چې د اسلامي نظام د قایمولو لپاره یې قربانۍ ورکړې. مسؤلین وایي چې په دغه دارالیتام کې د تیر نظام د عسکرو یتیمانو ته هم روزنه ورکول کیږي. په دې کې په حدود د 203 یا 4 یتیمان دلته زده کړې کوي او په دې کې تفکیک نشته. دلته هر رقم یتیمان کولی شي زده کړې وکړي چې مثلا هغه د شهیدانو زمن وي، که تیر حکومت د کارکوونکو زمن وي یا عام یتیم وي. د یاد دارالیتام هغه زده کوونکي چې په کلنۍ ازموینه کې لوړې نمرې ترلاسه کړې وې وستایل شول. زده کوونکي یې د استادانو له رویې او روزنې زیاته خوښي څرګندوي او وایي دا ستاینه به موږ د علم د لاسته راوړلو لپاره نور هم وهڅوي. مخکې له چې نه پاس له چای او بعد له غرمې څخه مونږ په چې کوم د درس وخت نه و بعد له هغه څخه مونږ زیات مطالعې کولې چې مونږ د اول مقام خپل کاو. د دارالیتام له لورې په دې لږو جایزو سره مونږ وستایل شولو. نو مونږ ته مونږ دا لږې جایزې نه هیروو، مونږ دا تر لوړو هدفو پورې رسوي. الحمدلله مونږ سره ډېر کوښښونه کړي، مونږ ډېره مننې ته کوو. شکر الحمدلله دغسې استادان لرو، ښه استادان لرو چې مونږ تر دغه ځایه پورې راورسېدلو، لومړی مقام خپل کړ. دغه دارالیتام چې نږدې تر 200 تنه یتیمانو ته پکې روزنه ورکول کیږي. مسؤلین یې وایي چې د تعلیم په ډګر کې به دا زده کوونکي ولایتي مسابقو ته چمتو کړي او له لوړپوړو چارواکو غوښتنه کوي چې شته ستونزو ته یې رسېدنه وکړي.